له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بایډن یو ځل بیا د خپلې پریکړې دفاع وکړه. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایډن یو ځل بیا له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویل چې له دې هیواده په وتلو سره یې دا ښکاره کړه چې نوره د دې اړتیا نه وه چې د تروریستانو پر وړاندې د مبارزې لپاره دې په هغه هیواد کې پوځیان دایمي حضور ولري. د اګست 11 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو 2 کاله پوره شول او په دې هیواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسېده. د امریکا د پوځي حضور له پای ته رسېدو د مخه د 2020 کال د اګست پر 15 اسلامي امارت بیا پر افغانستان واکمن شو. بایډن دغه راز ویلي چې متحده ایالات به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي او زیاته یې کړه موږ په دې ویاړو چې له افغانستان سره د بشري مرستو تر ټولو لوی بسپنه ورکوونکي وو. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي ادارې یا سیګار څو اونۍ مخکې کانګرس ته په یو راپور کې وویل چې متحده ایالاتونو په تیرو 2 کلونو کې له افغانستان سره د بشرپالنې 2.15 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده.